نن د سترې محکمې د ځانګړي حکم له مخې د کوچني اختر په مناسبت د ننګرهار مرکزی زندان څخه 300 بندیان خوشي شول او 351 تنو ته د بند موده کمه شوه. د ننګرهار مرکزی زندان رئیس مولوي سهیل سعید وایي کوچنی اختر د رسیدو په مناسبت باندې د ننګرهار مرکزی زندان ته د سترې محکمې لخوا د عفو تخفیف لیست را رسیدلی ده چې ټول 228 نفر له عفو تخفیف نه برخمن شوي دي او د دغه جملې نه 320 کسان د عفو په لیست کې راغلي دي چې له جملې 26 نفر اطفال او 22 اناسې دي او 351 کسان د تخفیف نه برخمن شوي دي. 2 تنه زندانیان مزار شینواری او فرمان الله چې په دغه عفو کې نوم راغلی وای محبس کې د اصلاح لپاره ډیر کار شوی او په خبرای راتلونکي کې به جرمونه نه تر سره کوي. جلال آباد په محبس کې بندي وم او 4 میاشتې مې تېرې کړې او اوس زه خوښ شوم، خوشحاله یم. الحمدلله موږ سره ډېر ښه چلند شوی. دلته موږ بېلابېل زده کړې سبقونه هر څه موږ د دونه خوشحالي او راتلونکي به انشاءالله تعالی چې هېڅ داسې جرم نه کوو، نورو خلکو ته به موږ تاسو دغه کوشش مطلب د غلطو کارونه ان شاء الله تعالی چې موږ خپل ځانم د کو نور خلکو ته موږ دا ورکړو. نو زموږ د مشرانو طرف څخه موږ ډېره نړۍ مننه کوو. کته د مابس د رئیس څخه د بلاکونو د قومندانانو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. زندانونه د پخوا په څیر نه دي چې پخوا څنګه وو، د جاهلیت شپې وې تېرې شوې. نو زندانونه ان شاء الله چې دی اوس په شکل د مدرسو دي، دغلته علم ازادي هر څه د بندي دپاره شا خوراک څښاک البسر څه برابر دي. نو ډېر خوشحاله موږ دغه څخه او چې په کوم جرم کې راغلي ان شاء الله آینده کې دغه جرم نه تکراروو. د یادونې ده چې د ننګرهار مرکزی زندان کې شاوخوا 2000 زندانیان د بند شپې او ورځې تیروي.